بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د کفارنا شکوا ذکر کوي چې یو خدای الله پاک ته اولاد ثابتوي. یهودو کې یهود یې عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام چې دا لوی پیغمبر تیر شو دوی چې دا د الله زوی ده. نصارا یې وقالت النصارى المسيح ابن الله چې عیسی علیه السلام د الله زوی ده. او درنګې د کوم د عربو خلکو مشرکین دغه وی چې ملائکه فرشته دا د الله لونه دي. نو الله پاک یې چې دوی الله ته لونه ثابتوي. نرینا او ښځینا کې د هر چا خواهش دی اولاد کې چې الله نر زوی ورکړي، ځکه چې د نر زوی سره امیدونه د سړي ډېر تړلي وبستای. او ښځه لور دا خو د بل کور شای وي، اگر چې ثوابونه دا په ښځه بچی کې ډیر دي. نر په باره کې داسې حدیث نه درغله چې دا به د سړي دپاره د جنت په دې طریقه ذریعه ګرځي. او د لور متعلق علیه السلام فرمایي چې د چا دوی لوڼی د هغې صحیح تربیت دی وکړي او هغې ته ښه اخلاق ور زده کړي، بیا د هغې په ښه زوی کې نکاح وکړي. الله جل جلاله بلکې نبی علیه السلام فرمایي دا جنت کې د موږ ګاونډي وي. د لور دا به د ده دپاره د جهنم نه رکوټ وي. عایشه رضی الله عنها ته فرمایي که بیا د چا یوه بچی وي، د دوی خو غریبونه اولاد نه وو، عایشې رضی الله بچی نه وی. د علیه السلام څلور لوڼه وې، دا ټولې د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه وې. رقیه رضی الله، زینب رضی الله، کلثوم رضی الله، فاطمه رضی الله. او درنګې درې چې دا بچي وو، خو ستر نه ستر بچی دا د 18 میاشتې رسې پیدله ده، بیا وفات شوه ده. بلکې یو غالبا چې د اوې کلو رسې عمر درومي، عبدالله او قاسم او ابراهیم. نو د هر چا کوشش دی چې نر اولاد بچای د ته ملاو شي. تر دې پورې په دغې مشرکینو کې الله چې بیا ځنه داسې هم وي چې د ښځې لور زیره په وشي، چې خبر په وشي چې ښځه لور دې وشوه، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، نو مخ یې داسې تور وګرځي، داسې خړ شي، سره تت شي، د غم نه داسې ډاک وي. دا په ښځه بچی باندې دی دا کیفیت وي. حالانکه اولاد دا خو د الله پاک طرف نه خزانې دي. سوره شورا کې مخکې تیر شول چې یخلق ما یشاء، الله پاک چې څه خوښوي پیدا کوي. یهب لمن یشاء اناثا، چاته یې خوښه شي بچی ورکړي، ویهب لمن یشاء الذکور، چاته یې خوښ شي نر اولاد ورکړي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا الله جوړوا ورکړي، یعنی نرینا هم ورکړي ښځینه هم ورکړي. ویجعل من یشاء عقیما، او چاته خوښه شي الله اولاد نه ورکوي، هغه شانډې کي، نو ډېر په علاجونو ستړي شي، الله اولاد نه ورکوي. خدا د الله پاک طرف نه هر څه شی وي، که نر ده او که ښځه د الله پاک نعمت ته د الله امانت ته اولاد ده یو لرو. دغې سړی صحیح تربیت کوي چې د انسانیت دپاره هغه یو مثال جوړ شي. په سړیتوب کې نه ده چې هغه نه یو غال او ډکو او بدماش او کسوب پې نه جوړ شوي چې بل پناه نه غوړي. نو ښه تربیت، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته،
نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو ټول دا نگهبانون یوئ او تاسو سره څه الله در کړي دي د دغه ما تختو به الله پاک ته تاسو نه پوښتنه کوي چې د دې صحیح تربیت کړه او کنه دی وکړه قو انفسکم واهلیکم نارا خپل زون هم دا د اور نه بچکا خپل اهل عیال دام دې زون نه بچکا نو الله فرمایي وجعلوا من عباده جزءا چې دوی ګرځولي دي الله دې پر من عبادي خپل بندګونو کې جزءا حصہ یعنی چې دا اولاد دي جنو مراد کې اولاد دي ان الانسان لکفور مبین بشک سره انسان د دغه خبرې وینکا لکفور خمخا کافر د مبین ظاهر ام اتخذ مما يخلق بنات ایا اتخذ نیولی دی الله پاک مما دی اغه نه يخلق چې پیدا کوي یعنی دی اغه مخلوق نه چلای پیدا کوي بنات لونه الله زون ته لونه خوشی کړی دی واسفاکم بالبنین او تو الله پاک خالص کړی وي بالبنین په زمانو سره تو زمن در کوي او زون ته لونه خوشی کړی دي حالانکه دی لونه د توس طرف ته دغه تصور ده و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن او هر کله بشر چې خبر ورکړی شي د خوشی احدهم یو د دوی ته د اولاد بما ضرب په هغه اولاد سره په هغه بچی سره ضرب للرحمن چې دوی بیانې دی الله پاک تی پورا مثلا په اعتبار دی صفت سره چې الله لونه دی او کده ته وي چې لور د شوی زول وجهه مسودا وګرځي مخته د مسودن تور وهو کظیم او حال لای چې دای د غم نه ډکوي نو لور د ډیر کړه الله پاک په دې کې لور څه نقصان ده ډیر ګوره داسې په موږه کې هم لونه نه خوشي حتی چې مشته په دغه خپل علاقه کې اخبار رسیدلی دي چې کدوري وشو کنه لور ناغیس کې چې رمدای چرته مړای کوي او شزه ته تعلق پوچي چې کچیرته لور دوري وشو نو طبيعت علاقه دی کې د شزه څه قصور ده دی کې خو نه د اتو څه کمال شته د چنر اولاد ته ملاو شي نه د شزه څه کمال وو نه د پکې شزه څه قصور شته چې شزه بچای ملاو شي دا خو د الله جل جلاله خزانه دی مخکې مې و چاته نر ویر کې چاته شزه چاته شزه نه ټول ویر کې وسوک الله پاک شانت کې ویر کوي نه سره تاریخ کې لیکلي دي بکریموتی غالبا چې وم جل کې مولانا عمر پالنپوری رحمت الله علیه هغه فرمای چې یو سړی و دی هغه هر ووري به شزه بچای به کېدله آخر تر دې پورې چې شپېش جلونه شولې بیا چې کله امید پیدا شو هر ووري به د خواهش شو چې نر زوی مې وشي نو چې کله امید یې پیدا شو ده وویل چې کچېرته دوري زړه کې دا ویل په خوله یې نه ویل دوري د امو لور وشوله نو زه به بیا ښځې ته طلاق ورکوم دا اراده ده وکړله د الله شان ده چې بیګا ته په دې خبرې پسې دا خوب ویني چې محشر لګېدله ده حساب او کتاب هغه وشول او زه فرشتې راون کړه جهنم ته د جهنم اوته دروازې دي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم د جهنم او دروازې دي د هرې دروازې هر جهنم د پر خپل حصے تقسیم کړي شوي دي چې دې ته به يهود سي دې ته به نصارا دې ته مشرکین دې ته به مجوس او دې ته به صابئین دې ته به مشرکین او دې ته به مسلمان ګوننګور وغیرہ وغیرہ بهرحال یې چې کله زه داسې د یو جهنم ته روان کړه نو هلته کې دروازې مخ ته مو یوه لور راغله وایي چې دا نه شربتای موږ دا نه پرېږدو تو فرشتې ته چې ته موږ پلور جهنم ته وچای هیڅ نه روان کړو چې په بله به یې بوځو نو بلې ته یې روان کړه هلته کې بله بچی روان داسې سی الله پاک ګوره د ذهن په کولو کوي په دا خبره چې بچی دا د الله رحمت ته دا غم بوج زون دې پوره ما شمېروه په دغه الله دې توبه مغفرت کوي په صحیح تربیت کې دې ته پرورش کوي یا وایي و پیسہ په لګای دا الله لیار کې ته صدقې کوي لګیای نو آخر چې کله شپېژمې ته یې بوتله هلته کې بچی مخ ته روغلله چې دا دې موږ پلور ده الله موږ ته اختیار واکر کړی ده دلته دلته نشي اربوتای موږ اجازت ته نه کوو په ده دا دروازه بند اوس دا یې چې دې نه پسته چې روان کړو نو مو چې مو خو شپېژ لونه وې او شپېژ دروازې اخو کور شولې هغې باندې زه تېر شم بله بچی خو مې شته نه ده نو بس اوس دې نه پس ته جهنم ته به زه اچېږم چې په ده دوران کې د مو سترګې کولاو شوې نو چې سترګې کولاو شولې په هغه وخت کې مې چې بې اختیاره وي چې یا الله جل جلاله مو ته ښځه بچی روکې دا الله جل جلاله ده ته شیل چې ته بچی هغه زون دې پوره
باعث ته عرش شمېرې بوج شمېرې حالانکه بچی چې دي دا بوج نه دي او که چېرته مشاهده وکړم په د نرینهو نه دغه لوڼې کې دا ډېر مینه محبت وي د پلور سره شفقت ډېر زیات وي. بهرحال الله فرمایي واذا بشر احدهم او چې کله خبر ورکړی شي یو د دوی ته بما ضرب په هغه بچی سره چې بیانوي د پوره د رحمان ذات مثلا په اعتبار د صفت سره ظل وجهه وګرځي مخ د مسودن تور وهو کظیم حال دا وي چې د غم نه ډک وي. او من ينشأ فی الحلیة آیا هغه صنف ينشأ چې هغې پرورش کولی شي فی الحلیة په زیوراتو کې وهو فی الخصام او حال دی چې دوی چې دغه صنف نازک فی الخصام په جګړه کولو کې په خپل دلیل پیش کولو کې غیر مبین دا هغه ظاهر نه یعنی غالب نه عموما ښځینه دا خپل اظهار مافي ضمیر دا نشي کوی نو تاسو دغه الله پاک ته ثابتوي وجعلوا الملائکة الذین دوی ګرځي فرشته هغه هم عباد الرحمن چې دغه الله پاک بندګون دي اناسن لونا ښځینه مؤنثات اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضرو دی پیدو یشته دغه ملائکه وخت چې الله دا پیدو کولې چې دوی لیدلې د فرشته چې دغه ښځینه دي که نرینه دوی د لیدلې چې د فرشته ښځینه دي چې الله پیدو کولې او فرشته دا اوس مؤنثات دي که مذکرن دي نرینه دي که ښځینه دي دا د دغه صفت سره تعلق شته نه ده دا الله د خپل د یو قسم نور نه پیدا کړی د خپل نور نه ځکه چې د الله پاک نور دا قدیم ده د نور انوارات کوم د فرشته دا مخلوق ده په الله باندې حادث فنا نر درومي په فرشته به هم فنار درومي مړیږي به که نه به مړیږي ټول به مړیږي که نه کل من علیها فان نو یو د خپل یو قسم ته نور نه الله پیدا کړي دي نه نرینا دي او نه هغه ښځینه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.